او بیا زه یوه خبره درته وکړم، الله دې وکړي چې دا خبره مې ټول در سره ټیپ کړي نه شریک کړي، سکرین ریکارډ یې کړي. د اروپا کې چې څومره مؤمنان مسلمانان دي چې دوی لمونځ کوي دوی مجاهدین دي، چې دوی اودس کوي دوی مجاهدین دي، چې دوی د الله د قرآن تلاوت کوي دوی مجاهدین دي. دوی چې د جمعې په لمانځه را یو ځای کېږي، د الله په عبادت را یو ځای کېږي او مسجد ته ځي، دم د الله جل وعلا دپاره دوی په جهاد مصروف دي. ځکه دا جهاد له خپل نفس سره کول دا عظیم جهاد نه، دا تګ نه ده، دا مساجدو ته چې ځي دا د دوی دپاره جهاد ده. دا لا څه کوي چې دوی په اروپا په کفري هیوادونو کې د محمد نوم د احمد نوم د صحابه ونه یو بل ته اخلي، دم د دوی دپاره جهاد ده. دوی سیوري ښه اخلاق کوي، ښه انسانیت کوي، خپل اسلامي اخلاق د رسول الله اخلاق او انسانیت او تربیت په ځان کې پیدا کوي، دا د دوی دپاره جهاد ده. نو هغه مؤمنان مسلمانان چې په اروپا کې اوسیږي، په اروپا کې چې اوسي ورې ژوند کوي، مزدوري کوي، حلاله مزدوري کوي، د خپلو بچو دپاره خپل ځان ساتي ورې، خپله عقیده ساتي ورې، خپل دین ساتي ورې، د دین په مقابله کې نه راځي. دا مؤمنان مسلمانان د موږ د زړه سرونه دي، د موږ جسم ده، د موږ جسد ده. دا که خپله د موږ مسلمانان دي ورې مسافر سوي دي، یا د هغو هیوادونو مسلمانان دي هلته اسلام قبول کړی ده، هغه د موږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د مسلمانانو مثال داسې ده لکه یو جسم، لکه یو جسم. نو چې په هر ځای کې مؤمنان مسلمانان دي، دا د موږ ورونه دي. بیا د خپل خو مو په طریقه اولا خپل وجود ته کوم چې پښتانه دي او په هر ځای کې دي، نور قومونه د مسلمانانو مو خپل وجود ده. وکله چې دا د دین دښمنان، د قرآن او د شریعت دښمنان بل څه نسي جوړولی، د کلیسا مزدوران، د کلیسا جاسوسان، دوی خپل د دوی د هغه منفورو عقایدو رد موږ وکړل د الله په فضل و کرم سره، او د دوی هغه خبیث اعمال مو په غیرت سره په دې میډیا کې ورته جواب کړل. نه د موږ چې څومره توهین دوی کول، دوی په دې پوه شول چې دا په توهین او په سپکاوي نه دی، بس د مؤمنانو د عقایدو دفاع کوي. نو دغه دروغ یې رامخکې کړل چې قاري صاحب هر چاته د کلیسا مزدور وایي، قاري صاحب هر چاته سپی پرې مینځونکی وایي، قاري صاحب دغسې او هغسې. که تاسو خیال کړی وي دغه نجف دغو نه دي، دا تور پټکی، دا د ټاس پیداوار دی، بړه چنار دی، روافظو مسیران، د املایان اغاګان، دا چې په اوله سر کې ما راګیر کړل. که تاسو خیال کړی دا ټول د ملحدینو په لایفونو ته ورتلل، یا د سیکولرانو د کلیسا د مزدورانو لایفونو ته ورتلل. بالکل قاري صاحب ورګینوس دا به ورې تلل له ما نه بې شکایت چې وګوره دا دغسې د پښتنو په منځ کې هغه او دغه وغیره. بیا وروسته مسلمانانو ته معلوم سول الحمدلله د خدای جل وعلا په فضل و کرم سره چې تاسې څوک او څه کاره، هغه هم دوی خپل چانسونه یې ونه چلیدل. دا به نور پروپاګندم په مو پسې کېږي، نورې خبرې به راپسې کېږي، نورې خبرې به راپسې کېږي. نو زه خو اوس د ټولې اروپا ایجنټ هم دا خلق راته وایي، وایي دا د یهودیانو ایجنټ ده. ما ښایي مالوالا د دې یهودو دیم کور ودانې چې ما ته وایي چې د پیغمبر علیه السلام دفاع دې وکړه. الله اکبر. زګوریا دا دومره جاهله خلق دي. زه د یهودو ایجنټ یم، یهود راته وایي چې د پیغمبر دفاع دې وکړه، د قرآن او د دین او د صحابه او دفاع دې وکړه. یهود داسې کار کوي، دا دومره شنه خره دي، په دې باندې هم دماغونه ور خراب کړي دي د یهودو ایجنټ. نو د یهودو ایجنټ خو هغه ته وایي چې یهودیت ته دې راوبولي. یهود به تا ته ناسې تو درې زه دا پلاني مسلمان چې فورټ وکړم، زه د خپل پیغمبر دفاع کوي، نه د هغه د دین او د هغه د صحابه او د هغه د قرآن دفاع وکړي. د موږ د مسلمانان داسې کمزوري سوي دي په هر میدان کې. الله دې دوی پوهه کړي، الله دې دوی پوهه کړي، امين. الله دې دوی پوهه کړي. د ما لایف که یوه هفته سم سول
نو بیا که د یهودو ایجنټ راته ووایه سم ځکه په دې د ټیک ټاک کمپنیانو خو د یهودو په ملکونو کې هم دي کېدای سي راسم یې کړي خو دا د ټیک ټاک لایف لا نه راپرېږدي د خانه خرابې زمن دا څو ایجنټ یم زه د دوی باید د ما لایفونه خو داسې وایي چې سره لمبه وایي سره لمبه چې چا ریپورټ هم ورباندې نه سوای وهلی چا بل هم نه سوای کولی و دې ظالم زمنو خو هره شپه دومره ستړي سو په دې لایف کې خلق لایفونه په شوق باندې کوي په خدای قسم موږ دې زړه په ستړیا باندې کوو بېشکه محترم نو دا ټاپې به نورې هم را باندې راځي نورې به هم را باندې راځي نورې به هم را باندې راځي مؤمنانو بیدار سي ورته د خپلو عقایدو دفاع مو په نره وکړي په غیرت یې وکړي په همت یې وکړي د چا په خبرو باندې مه راځئ ګورې دا تر اوسه پورې که دا یهودیانو ته هر څومره ووایاست چې یا د کلیسا مزدورانو ته چې تاسې د یو بل مل غلامان په خپلو خلقو نه بدګمانه کیږي خو دوی موږ مسلمانان داسې کمزور دي اتې زر تر دوی له مخکې دوی کیسې پیسې درته جوړې کړې وي خرابې کړې الله دې رحم وکړي ښه